هغه لنډ علاج یې دی، ډېر تکلیف مه تېروئ ښه. وایي دا ګولۍ د تماچې په څو ده؟ په 25 روپۍ ده. لنډ علاج یې دی، توپ ورپسې مه راوړئ ښه، چې تاسو اوس لاړ شئ اسلام آباد ته ورپسې ایټم بم راوړئ، ایټم بم ورپسې مه راوړئ، توپ ورپسې مه راوړئ، جټ جزم ورپسې مه راخېجوئ. بس یو ورکوټې غوندې 25 روپۍ د پلار راواله، دی بابا تنګي ته ځم، او چې څوک د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بېادبي کوي، بس د مخ او د سر یې مه ګوره، خو چې بېادبي کوي داسې نه چې د ډیران جنګ دې ورسره او ته یې چې دا چل دی ګورې. لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا زما په نغري چې ما سره ناست دی، دا کوم مردار چې وژلي دي طاهر نسیم نومې دی کله، نو دې نوم ته وګوره، طاهر د نسیم نوم یې د مسلمانانو دی خو نه دی وایه دی که نه. زما په کور کې موجود او ته د الله د پیغمبر بېعزتي کوې، ما سره په حجره کې کښېنې او ته د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بېعزتي کوې. نوم دې د مسلمان دی، نام نهاده مسلمان یې، او په دې نام نهاده مسلمانۍ کې د پاکستان په عدالت کې ته ولګېدې او ته بېادبي کوې، نو زه به ډېر کمزور یم، زه به ډېر بېوسه یم. زما دا دواړه لاسه به دې قانون تړلي وي، زما دا دواړه لاسونه به دې رواج او دې رسم او دې قانون تړلي وي، او زه به ډېر یېرېږم، خو زه ملا به ویېرېږم، خوا ته ملیان به مې ویېرېږي، دا سپین ږیره جیان به ویېرېږي، دا بیماران به ویېرېږي، خو د ناو یو زوی به پکې پیدا شي، هغه به وایي چې نه منم، نه دا قانون منم او نه دا رسم منم او نه دا رواج منم، هېڅ نه منم. دا مسلمانان به ورته ښایي، موږ به د خپل لکان څنګه راټینګ کړو؟ لکه تاسو دا لکان راټینګولی شئ وایې که نه؟ موږ یې د لوپرانو نه شو راټینګولی، موږ یې د موبایلو نه نشو راټینګولی، د ویډیوګانو نه نشو راټینګولی، نو دا چې بیا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نوم باندې سر ورکړئ، نو زه یې بیا نه راټینګوم، زه ورته یم بچو ورځه پې وایم او که نه به وایې ویوبه ورځه پې ورځه، ته چې لوپري کړې نو زما نه مرانه دې زه راټینګوم، ته چې ټوله ورځ دنده لکې ګرځې نو زما نه منې او زه دې نه راټینګوم. زه ته چې د الله په نوم باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوم باندې پاسې، نو زه بچیا د مور دوا به هم نه سري، زما دوا به هم نه سري، دا جهان ولیم ښیي او هغه جهان کې هم د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې ته ولاړې او د شفاعت حصه به الله تعالی درکوي انشاءالله. دا زمونږ عقیده ده، زمونږ د عقیدې نه دي راغلي، زمونږ د هر څه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نظر شي. هلکه وایه داسې نه خو نظر داسې به لا کوم مسلمان دي، دا کوم چې ناست دي دا زه کله ناکله وایم دا په کرسو چې ناست دي که نه، یو جج به په کرسۍ باندې ناست وي هغه مسلمان نه دی، ولې نه دی؟ د انتظامیې والا چې کوم کسان ناست دي دا په کرسو باندې چې ناست دي دا مسلمانان نه دي، ولې نه دي؟ دې مصنوعي قانون را ګرفت کې راوستي دي، دې مصنوعي معاشرې په ګرفت کې راوستي دي، خو مونږ هوښیاران خو به خیر دې لږ برداشت وکړو، خو د الله د رسول د مینې لیوني شته، هر ځای کې شته، ګورې دا یاد ساتئ. دغه شان د فیصل خالق په صورت کې به راپاسي او دا سرونه به ونه ماتئ، هغې لنډ علاج یې دی، ډېر تکلیف مه تېروئ ښه. وایي دا ګولۍ د تماچې په څو ده؟ په 25 روپۍ ده. لنډ علاج یې دی، توپ ورپسې مه راوړئ ښه، چې تاسو اوس لاړ شئ اسلام آباد ته ورپسې ایټم بم راوړئ، ایټم بم ورپسې مه راوړئ، توپ ورپسې مه راوړئ، جټ جزم ورپسې مه راخېجوئ. بس یو ورکوټې غوندې 25 روپۍ د پلار راواله، دی بابا تنګي ته ځم، او چې څوک د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بېادبي کوي، بس د مخ او د سر یې مه ګوره، خو چې بېادبي کوي داسې نه چې د ډیران جنګ دې ورسره او ته یې چې دا چل دی ګورې. پوهېږم ستاسو په ارامېتوبونو ګورې، ما ته پته ده ستاسو چې د ډیران جنګ دې ورسره نه وي، چې د پټي جنګ دې ورسره نه وي، چې د الله د رسول جنګ دې ورسره وي، نو بیا فیصله مه کوه، تعالی به الله تعالی انشاءالله فتح درکوي.